داوتر صاحب ستاسو ټول ورته لاسونه وپړکوئ ورته مینه ورکړئ بسم الله الرحمن الرحیم یو جهان مننه کوم د دې منیر د خوږو درنو پښتنو چې دومره ښکلې پروګرام یې راجوړ کړ او موږ یې پکې هغه سرې سوي ته بلنه راکړله د یو جهان مننه کوم ډېر ښکلي ښاغلي مشران ناست دي سراج کمال لالا ناست دي ډېر مشران ناست دي بس دغه څو نوي شعرونه به ووایم دغه څو نوي شعرونه چې دا په لکونو چې ریاله راغونډېږي په مرګ دا په لکونو چې ریاله راغونډېږي په مرګ دومره په ژوند چې پرې راټول وې مړه کېدل به ولې دا په لکونو چې ریاله راغونډېږي په مرګ دومره په ژوند چې پرې راټول وې مړه کېدل به ولې او دې پښتنو که د یو بل لږه خبره وړلې داسې زړه ستړي در په در خاوره کېدل به ولې بلنه چې دې پښتنو که د یو بل لږه خبره وړلې داسې زړه ستړي در په در خاورې کېدل به ولې او دغه څو شعرونه نور چې بیا بیا مې خفګان سیوا کېدلو له ما باندې د غم کیسه د سره کي او څوک خو ناخبره یي خبر نه یي څوک رانه خبر ځان ناخبره کېږي او دغه دوه شعرونه نور هم چې قاضي خاموش او هم ګوره ملا ایسولوي قاضي خاموش او هم ګوره ملا ایسولوي زمونږ په خال دغې پټ سترګې دنیا ایسولوي او سر کې د اوښ په خپه د هر ځای میډیا غږېده او چې پښتونخوا کې پښتانه مري نو چا ایسولوي چې سر کې د اوښ په خپه د هر ځای میډیا غږېده او چې پښتونخوا کې پښتانه مري نو چا ایسولوي او دغه څو نوي نور شعرونه چې په دې دنیا پوره کېدل یې ډېر څه ګران زیرو په دې دنیا پوره کېدل یې ډېر څه ګران زیرو زړه کې یو داسې ناممکنه شان ارمان زیرو موږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم نه قدرو موږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدرو د مرګ نه پسې قدرېدو ته بیا جهان زیرو موږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدرو د مرګ نه پسې قدرېدو ته بیا جهان زیرو دغه جنون دی که نه نور ته جنون څه ته وایې دا په غاړه کې ریښې ریښې ګرېوان زیرو دغه جنون دی که نه نور ته جنون څه ته وایې دا چې په غاړه کې ریښې ریښې ګرېوان زیرو دنیا که خپل خپل اتلان په تاریخ پاڼه ستایي دنیا که خپل خپل اتلان په تاریخ پاڼه ستایي موږ پښتانه پکې په فخر باچاخان زیرو دنیا که خپل خپل اتلان په تاریخ پاڼه ستایي موږ پښتانه پکې په فخر باچاخان زیرو او دغه څو شعرونه د منیر دې خاورې ته په پښتنه مینه چې ټیک ته چې د رنګه به ګلرنګه یي ټیک ته چې د رنګه به ګلرنګه یي یار خو د اخلاقو نه بدرنګه یي او موږ د سارو په زړونو پویه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یي موږ د سارو په زړونو پویه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یي او یې د منیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یي بلنه چې د منیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یي او اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړې پښتونه تنګ د جنګه یي او دا وفاداري دي یاره ډېره د ما سره چې ناس په کټ په لنګه یي دا وفاداري دي یاره ډېره د ما سره چې ناس د کټ په لنګه یي او ما نه چې په غرونو باندې راغللې نو منم دې او تره ډک د ننګه یي
او دغه څو شعرونه نور هم چې څوک په شهرت څوک په شهوت څوک په روپو پسې دي څوک د بنګلو موټرو زیار نه په کوڅو پسې دي او ډېرو بېننګو جنازه د پښتو وایستل او بلا بېننګه د پښتو په قتلېدو پسې دي او زه خو حیران د پښتنو د ایرون ضمیر کړم چې څوک په لوټو پسې دي او څوک په لوپټو پسې دي زه خو حیران د پښتنو د ایرون ضمیر کړم چې څوک په لوټو پسې دي او څوک په لوپټو پسې دي او مونږ چې د چا نه د سنګرو د ساتو تمه کړه هغه ځوانان مې ټول د ایسو نشو پسې دي او ته چې د چا په سر د چا نه ګیلمن وي مدام او تره هغه خلک ګوره په هغو پسې دي او دغه څو اخري شعرونه چې په شنو فصلونه د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یاره حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی او د خپل وطن د غرونو حال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه سپین غر څنګه علم څنګه دی او خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا اشتلو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړي مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا اشتلو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او سیر ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی دغه دغه غوښتنه به چې د خپل جنون دغې مرام ته به مې نه پرېږدوئ په شاړو دښتو کې یو ګام ته به مې نه پرېږدوئ ما لکه خپل د زړه قاتل چېرته په ګوتو راغې زه چې ترې اخلم انتقام ته به مې نه پرېږدوئ او چې څومره زر درنه کېدی شي ما یارانو ښخ کوي که مازدیګر مړ شوم ماښام ته به مې نه پرېږدوئ